ए लरे सारगी बागेने लाड़ाले लरे सारगी बागेने लाड़ाले आठमीम टोपक सरा दे मखला वाह वाह सुख बदचा पजड़ द्रंजीजी मनम कला कला जालिम तखो हमेशा जमा पजड़ द्रंजीजी शुक्र चे पलार के जगे दलिया खुदाई प कुदरतुन गोड़े दलिया जदा मुसाफिर द्रना सेरया ढेर खलक में वली लारे बेरया जादूगरा गम दे मनकड़ा राशा सितमगरा गम दे मनकड़ा वा बिस्मिल्लादीन ज़हीर ताला ज़ वा बिस्मिल्लादीन ज़हीर ताला ज़ वायम पडगरा गम दे मनकड़ा सलामुना निकी हिली एहतरामात बे उमने प्रोग्राम गंडरी अदबी टोलना او زه شفیق الرحمن مرتضی الله د وکی چټول روح جوړ وي خوشحال وي او د صحت په جمو کې وي کتونکو د موږ پروګرام مقصد هغه خوره ورلونه چې کوم په یورو کې دی هغه وخت سره سره موږ تاسو ته مخ وړاندې ورولو په دغه سلسله کې نن رغلیو دلنتا چې تک چې د موږ ګرون ملګری یو تکړه شاعر یو تکړه لیکوال بسم الله دین ظهیر صاحب ژوند کوي د ژوند شپې سبا کوي نو غوښتلو مو چې د ظهیر صاحب نه پروګرام ریکارډ کو تاسو ملګرو سره شریک کو ظهیر صاحب ټول نوال خو په پروګرام ګنډيري ادبي ټولنه کې تو ته ډیره زیاته هرکله او سلامونه یایو وعلیکم السلام ورحمت الله زه د ګنډيري ادبي ټولنې ملګرو او سپیشل خصوصي توګه شفیق مرتضی صاحب او د ټولو ملګرو زه ډیره مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت مشترک روغلو او د ډیره حالي ځلی کوي کله یو خو کله بل خو شهرانو پسې ګرځي او دا شهرون سوشل میډیا ته ورمخته کی او بیا زه ډیره مننه کوم چې مې لکه خپل شهرون چې هغه د تعریف محتاج نه دی جاوید سحر صاحب ورپسې زمونږ مشر اسماعیل اقصا صاحب ډیره شکریا ادا کوم او عرب نواز وصال صاحب څومره ملګري راغلي دي او په سوشل میډیا د مش پروګرام څوک کسي ووري ټولو ته نیکی خیلی احترامات سلامونه مننه ظهیر صاحب درته وایي چې ژوند مو څنګه تیریږي نن سبا ټایم کې الحمدلله د الله شکر ده ډېر ښایسته ژوند تیریږي او موږ امارات کې مسافري کوو اوس راغلي په چوټۍ باندې خپل وطن خپله خاوره خپل اختیار خپل وطن کې ډېر ښایسته ژوند تیریږي ظهیر صاحب درته وایه چې تو د شاعرۍ آغاز دا مو کوم ټایم نه کړی ابتدا مو د شاعرۍ کوم ټایم نه کړې وه ما د شاعرۍ آغاز 2008 څلورمه میاشت وه بیا پهله کیسټ دغه ټایم کې کړې وه میرج الدین استاد و زشان مرودمند علین سنیه کې ځان ته مو کیسټ کړې وه بیا غنا بعد کې بس ورو بس اوسره سلسله جاری ده ډېره مننه ظهیر صاحب موږ خو په خپله پاته دوی چې شاعر نه خلک څه ووري نو که ته موږ سره څه شعرونه غزل شریک کړي نو موږ به ډېر زیات خوندونه یې نه واخلو د ملګري به دې شعر په تمه وي نو چې د موږ سره د ملګرو سره څه ووایو ډېره مننه شعر دا چې جانانا ته څه عجیبه زما په زړه درنجېږي سحر صاحب جانانا ته څه عجیبه زما په زړه درنجېږي مڼه بیخي نه کړې اسرا زما په زړه درنجېږي اقصا صاحب څوک به د چا په زړه درنجېږي منم کله کله ظالمه ته خو همیشه زما په زړه درنجېږي رحیم صاحب چې زما د زړه قبل دې ټول کړو لوټي کنه زما د زړه قبل دې ټول کړو لوټي کنه ته خو یې سمه امریکا زما په زړه درنجېږي او وصال صاحب ته دا شعر ډلی چې جانانا بوش د فرغونیت نه ستمګر وخته جانانا بوش د فرغونیت نه ستمګر وخته و د جابر حسین بادشاه زما په زړه درنجېږي غزال ده چې سم لقبره ډک سره د مخه ده سم لقبره ډک سره د مخه ده ورک دې نه کړي ورک سره د مخه ده سم لقبره ډک سره د مخه ده ورک دې نه کړي ورک سره د مخه ده او شعر ده چې دا جرګې ده بس وي نورې ما کوه سهار صاحب دا جرګې ده بس وي نورې ما کوه نه منې یو سپک سره د مخه ده دا جرګې ده بس وي نورې ما کوه نه منې یو سپک سره د مخه ده او
راغله مخامخ سترګې بابرې دي مرتضی صاحب راغله مخامخ سترګې بابرې دي تورو زلفو شړک سره د مخه ده ای لرې شه رقیبه کینې لاړلې لرې شه رقیبه کینې لاړلې آټه میم ټوپک سره د مخه ده لرې شه رقیبه کینې لاړلې آټه میم ټوپک سره د مخه ده او نه درځي په لاس ډېر په هوا کې ده نه درځي په لاس ډېر په هوا کې ده نجمه د فلک سره د مخه ده او رحیم صاحب تا باندې رنګین ټول محفلونه دي تا باندې رنګین ټول محفلونه دي کلی هر بیټک سره د مخه ده مرتضی صاحب ته ډالۍ چې ته په خپله خاوره کې آزاد نه یې خر خواته پټک سره د مخه ده ته په خپله خاوره کې آزاد نه یې خر خواته پټک سره د مخه ده ځان ورته ښایسته ښکاري ښایسته نه دی هسې یو منډک سره د مخه ده ځان ورته ښایسته ښکاري ښایسته نه دی هسې یو منډک سره د مخه ده او ګاډه پکې دیر شو نه تیز تلی نه شي ګاډه پکې دیر شو نه تیز تلی نه شي ړانګ و جاټ سړک سره د مخه ده او دا خلک په لږ تعلیم شرمیږي نو رحیم صاحب دا خلک په لږ تعلیم شرمیږي نو واضح له کرک سره د مخه ده او خیسه ته زړګیا چې خفا نه شي ګل په شان نازک سره د مخه ده خیسه ته زړګیا چې خفا نه شي ګل په شان نازک سره د مخه ده مقتاده په کلیواله لجا چې پړانګ بسم الله دین ظاهر دی وژه ده پړانګ بسم الله دین ظاهر دی وژه ده خوري د یار خټک سره د مخه ده ډېر زبردست واه واه دلته یو سړی د تنګول کوي یو بل غزل ده ارشاد دلته یو سړی د تنګول کوي سپینه خوله زلمې د تنګول کوي سار صاحب ډېر مې ورته وویل رانه منې شه نه منې بچی د تنګول کوي ډېر مې ورته وویل رانه منې شه نه منې بچی د تنګول کوي او ډېر ورپسې مړه دي زه یې نه غواړم ګوته کې غمې د تنګول کوي ډېر ورپسې مړه دي زه یې نه غواړم ګوته کې غمې د تنګول کوي او امیر او که غریب شي تجربه وکړه خپل او که پردی د تنګول کوي صاحب امیر او که غریب شي تجربه وکړه خپل او که پردی د تنګول کوي او آخري مقطع ده چې دا بسم الله دین ظاهر کا پیژنې دا څه لیونی د تنګول کوي دا بسم الله دین ظاهر کا پیژنې دا څه لیونی د تنګول کوي یو عنوان دا بیره ده نظم عنوان بیره ده زغم لره وجود کې ښه دلیره یا ډېر خلک مې ولې لارې بیره یا احساس زغم لرم وجود کې ښه دلیره یا ډېر خلک مې ولې لارې بیره یا ولې زه د خپل خوجلت نه تانګه یم خار غوټۍ پیرلې خره څانګه یم تل مې شڼوي زه ډاکه ډېره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یا مننه لوټو او پکاڼو مې دغې مدام احساس لوټو او پکاڼو مې دغې مدام لور او پارې مې غوڅوي مدام څه ویلی نه شمه سابیره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم څه ویلی نه شمه سابیره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم شکر چې په لار کې زګېدلی یم خدای په قدرتونو غوړېدلی یم شکر چې په لار کې زګېدلی یم خدای په قدرتونو غوړېدلی یم زه د مسافرو درنه څېره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم شکر چې په لار کې زګېدلی یم خدای په قدرتونو غوړېدلی یم زه د مسافرو درنه څېره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم ډکې مې په تبر پرې کوي ظالم ډکې مې سره اور پسې کوي ظالم ډاډ ورکړم زړه ته لا بې شمېره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم په ما کې د ستاینې دومره څه دي سهر صاحب په ما کې د ستاینې دومره څه دي لیکلي دي اشغار په ما درنه دي ډېره د ستا لیک نه متاثره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم مقتاده وا بسم الله دین ظاهر بمبار کوه وا بسم الله دین ظاهر بمبار کوه ما په هرې څانګې ته ګزار کوه دغسې په ډېرو کاڼو تېره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم وا بسم الله دین ظاهر بمبار کوه ما په هرې څانګې ته ګزار کوه دغسې په ډېرو کاڼو تېره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم زغم لره وجود کې ښه دلیره یم ډېر خلک مې ولې لارې بیره یم